مولوي محمد یوسف مستري د بندخونو تنظیم چارو د لوی رئیس په توګه د یادې ادارې کارکوونکو ته وروپېژندل شو. په دې پیژندغونډه کې د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو لوی رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي مولوي محمد یوسف مستري ته د دې مسؤلیت د سپارلو له امله د مبارکۍ سربېره ټینګار وکړ چې د افغانستان اسلامي امارت د شهیدانو په وینو حاکم شوی او د چارو مسؤلین باید خپلې دندې په پوره غور سره ترسره کړي. امارت اسلامي الحمدلله چې نن په واک کې راغلی ده، دا د قربانیو ثمره وه. دا د موږ د ځوانانو د وینو د سیلابونو په بهیر کې راغلی. دې منزل ته موږ د ځوانانو په بدنونو او په ککریو را رسېدلي یو. نو موږ به اول قدم کې هغه ځوانان یاد ساتو چې هغوی د دې نظام دپاره خپلې وینه نذرانه کړه، خپل د بدن هډونه یې نذرانه کړل، خپل کورونه الوادونه یې پرېښودل او د دین د بقا او د سربلندۍ دپاره یې له هر څه نه ګذر وکړو او موږ دې منزل ته راورسولو. تاسو سره دلته محبوسین راځي، دا د محبوسینو اداره ده. دا موږ منو چې یو څوک دلته راځي محبس ته د یو څه په بنا راځي، د یو مقام د حکم په بنا دلته راځي او هغه مجرم پیژندل شوی وي. خو د دې معنا دا نه ده چې دلته هر څوک د هغه سره د یو مجرم په صفت باندې تعامل وکړي، بلکې موږ ته د اسلام دین د هغو سره د تعامل درس راکړی ده. موږ به له هغو سره اسلامي او انساني برخورد کوو. د دې غونډې په ترڅ کې د بندخونو د چارو د تنظیم لوی رئیس مولوي محمد یوسف مستري ته د ادارې شته ستونزو ته پر رسېدنې ټینګار وکړ او ویل چې زموږ مسؤلیت د زندانونو ساتنه او پالنه ده او دا چاره به په ښه توګه ترسره کړو. سړی چې محبس ته راځي معلومه خبره ده بې جرمه محبس ته نه راځي، یا به داسې جرم ده کړي چې د بنده حق به پر باندې، یا به د الله تعالی جل جلاله حق پر باندې، حق العبد حق الله پر باندې، یا دواړه پر باندې. نو د بنده حق تر بنده پورې تعلق لري، هغه یې جنې غواړي یا نه جنې غواړي. د خدای پاک جل جلاله حق په خدای تعالی جل جلاله پورې اړه لري. موږ تاسې چې د دغه محابسو دپاره یو، نه د بنده حق جنې اخیستی سو، نه د پروردګار جل جلاله حق جنې اخیستی سو. پر موږ تاسې صرف و صرف حفاظت دی. مسؤولین، مشران د اسلامي امارت یو څوک په جرم یا په اتهام د جرم راولي، زموږ په لاس یې راکوي، قانوني ډول یې تسلیموو، قانوني ډول یې بیرته رها کوو.